إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. وقال سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما. د سورة البقرة آیات نمبر 252 مخکې آیاتونه بیان شو 250 او 150 دا هم د مخکینی آیاتونو پورې خبره لګېدلې ده. مخکې آیاتونو کې واقعات ذکر شو د مخکینی امت، خو لپاره د تربیت د دې امت، یعنی واقع خو د مخکینی د امت بنی اسرائیل وکنه، خو تربیت د کوم امت پې کو؟ د امت محمدی صلی الله علیه وسلم. نو دې پورې مې خبره کوله چې دغه آیات تلک آیات الله نتلوها علیک بالحق، دا آیات مخکینی واقعو ته اشاره کوي. علامه الوسی رحمه الله یعنی روح المعانی دا خبره ذکر کړې ده، جزاک الله خیر. علامه الوسی رحمه الله دا خبر ذکر کوي چې تلک آیات الله کې اشاره ده، اشاره الى ما سلف من الحديث لك الوف. هغه کسان چې مخکې واقع موږ ذکر کړه چې دوی د زراو په تعداد کې، په څومره تعداد کې، په زراو تعداد کې دوی خپل کورونه خپل ځمکې پرېښودې دې لپاره چې موږ جهاد نه ځان بچو، او جهاد نه چې بچو موږ مر نه بچو کنه، نو مر نه ځان بچو. او الله د چې موت الله چې ورته ویلې چې مړه شي نو ټول مردار شو کنه. اته ورځې پراته وپړسېدل، بویونه یې وکړه، بیا الله پاک راژوندي کړه. حضرت حزقیل علیه السلام په امر باندې الله راژوندي کړه کنه. نو علامه الوسی رحمه الله فرمایي چې په دې کې اشاره دغه واقعات وه چې کومه واقعات وه دا چې مخکې ذکر شو. بیا بل دا خبر ذکر کوي چې په دې کې اشاره دې ته ده لکه څنګه چې طالوت رحمه الله تعالی بادشاہي ورکړه. طالوت باندې چا دا ګمان نه و. د باره کې علامه قرطبي رحمه الله ذکر کړي کنه چې طالوت رحمه الله د یو سړی چې دا سرمنې به پاکولې او کول دا بل دا نجارو، خو سرمنې به پاکولې، سرمنونه به د پخوا وخت کې پزي جوړېدل، درسارخانونه به جوړېدل، جامې او لباس به د پوستکو نه جوړېده. طالوت رحمه الله به دا کارو. او طالوت باره کې موږ ویلو کنه، علامه قرطبي رحمه الله ذکر کړي کنه چې دا طالوت د بنیامین د اولادین نو، او د بنیامین د اولاده کې نه پکې نبی مقرر کېده او نه پکې باچا. طالوت پکې اول کس چې دا پکې باچا مقرر او په هغه زمانه کې شمول اسلام دی پیغمبر کنه. نو علامه الوسی رحمه الله دا خبره ذکر کوي چې په دې کې اشاره چې دا هغه چاته ده، هغه دغه واقع د طالوت او د جالوت ته ده چې دغه طالوت رحمه الله باندې بیخي چا دا ګمان نه کو چې الله به دونه مرتبه ورکړي، او الله پاک راواخیسته دا د موحدینو او د هغه زمانه د مجاهدینو الله پاک مشر او امیر مقرر کړ. سبحان الله. نو دا بادشاہي او غداګي دا د چا په لاس کې؟ الله. تاسو چې الله حافظان کړئ، الله قاریان کړئ، الله د مجاهدین جوړ کړ. الله خیر ان شاء الله جهاد به کوو ان شاء الله ان شاء الله. سبحان الله. نو دا موږ او تاسو دا کمال نو چې موږ غړه دوره وکړو، وړه دوره وکړو، حفظ وکړو، جهاد ته تیار سو. خدای احسان موږ او تاسو باندې چا وکړ؟ الله. سبحان الله.
د الله کمال. نو دی واقعیا کې علامه الوسی رحمه الله دا خبر ذکر کوي چې اشاره دی ته د دې نقطې ته اشاره ده وای چې دا باچي ورکول او باچي اخشتل دا د الله کار ده. د چا کار ده؟ الله. نو هیڅ کله به دا نه وای چې دا پلان کې خلک کمزوري دي او د تعداد کې کم دي او دوی به څنګه پرمختګ وکړي. ورته نه، نبی علیه السلام یو شخص یتیم و، ورونه یې نه و، دغه رقم پلار یې نه و، نبی اسلام ورونه نو نبی علیه السلام یوازې یک تنها یتیم بیا په ورشي کې راغټېږي. بیا همدغه یتیم الحمدلله ملګري پیدا کوي. په ده باندې چې اول ایمان راوړي امام ابو حنیفه رحمه الله خو تطبیق کړی ده. دغه رقم امام سیوطي رحمه الله قول تطبیق کړی ده چې اول ایمان چا راوړی ده؟ علي رضی الله عنه راوړی ده، که خدیجې راوړی ده، که صدیق اکبر راوړی ده. اته کسانو ایمان راوړی ده. په ماشومانو کې علي راوړی ده، په مشرانو کې صدیق اکبر راوړی ده، په ښځو کې اول ایمان خدیجه راوړی ده، بیا غلامانو کې حارث نو دا زید بن حارث راوړی ده. نو هغې خواته موږ نه ځو. نو دې پورې مې خبره کوله چې نبي علیه السلام هغه کس ده چې د باندې اول ایمان ښځه راوړی. چا راوړی؟ معلومیږي قرآن کې چې د ښځو کوم حقوق دي ښځې ایمان ولې راوړ خدیجه هغې ځکه هغې ته پته وه چې نبي علیه السلام کومې خبرې موږ ته بیانوي. ورکه بن نوفل ورته ویلې که نه چې ده ته هغه ناموس راغلی چې کوم ناموس موسی علیه السلام ته راغلی. نو ځکه داسې یو شخص چې یتیم وي، ورونه یې نه وي، خاندان یې نه وي، خاندان یې په دې سره عقیده کې ولاړ نه وي، ورسره خاندان ورسره ولاړ نه، بیا داسې کس الله دومره ځلی الله باچهي ورکوي الحمدلله د ده په لاس باندې بیت کېږي. د سره هغه داسې بیت کوي چې د موږ سرونه دې کټ سي خو چې ته په امن کې او تا تحفظ کېږي. نو دې پورې علامه الوسی رحمه الله اشاره کوي چې په دې آیتونو کې اشاره دې ته ده چې دا باچهي او ګداګي دا د الله په لاس کې ده. بل دې کې یو ناشنا نقطه په دې اخر وته په دې آیت الله تعالی فرمایي لفظي معنی تاسو ګوري. الله فرمایي تلک آیات الله، الله فرمایي دا آیتونه د الله دی کتاب دی او دا د الله آیتونه د الله نښې دي. نتلوها چې بیانو موږ دغه آیتونه علیک تا ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم بالحق په پوره پوره وضاحت سره په رښتیا سره د آیتونه موږ تا ته بیانو. دا کیسې همدا رقم رښتیا دي. الله فرمایي همداسې کارونه ما کړي دي چې خلک چا ته سپک ګمان کوي، همدې سپکو ته ما دین ورکړی ده، همدغه سپک مې ډېر عزتمند کړي دي. عمر رضی الله عنه به دا ویلې که نه چې اسلام نه مخکې ډېر زیات ذلیل وو، موږ ډېر زیات سپک وو، الله موږ په اسلام باندې مشرف کړو، په اسلام باندې الله موږ ته عزت راکړ. د عمر رضی الله دا خبره موږ تاسو باید په سرو زرو ولیکو. په چی ولیکو؟ او که په سرو زرو نسو لیکي دومره پیسې را سره نه وي نو په زړه کې خو باجې ورته ورکړو که نه. عمر رضی الله فرمایي چې موږ ته الله په اسلام باندې عزت راکړی. په چی باندې؟ نن سبا که موږ او تاسو باندې کې عزت ملاویږي د قرآن او د اسلام وجه ملاویږي، او که موږ او تاسو دنیا کې نن سبا ذلیل یو دا وجه دا ده چې موږ او تاسو د اسلام او د قرآن حق نه ادا کړی ځکه ذلیل یو. نو انشاءالله موږ به د خپلو مشرانو خبره نه یلو. د عمر فاروق دا خبره کړې ده چې هغوی ته الله په اسلام عزت ورکړ نو موږ ته به الله انشاءالله په اسلام عزت راکړي. نو نه بعد موږ دا دعوی دا به موږ خبرې دا به نیټو ته هم کوو، دا به امریکا ته هم کوو، دا به هندوانو ته هم کوو، دا به سکانو ته هم کوو، دا به ماده پرسته خلکو ته هم کوو چې زمونږ قانون اساسي قانون چی ده؟ قرآن زمونږ قانون دې قانون کې ورته موږ لپاره د دنیا او د آخرت عزت ده. موږ ورته دنیا کې عزت غواړو او دنیا کې چې مسلمان ته عزت ملاویږي په دې قرآن ملاویږي، په دې دین ملاویږي. ځکه دې واقع نه موږ تاسو اندازه ولګوئ که نه چې پرون مې کومه واقعه ذکر مخکې ورځو کې. نو دغسې خبرې مې ورته کوله چې موږ او تاسو باید د الله دین باندې پوره پوره ځان پوه کړو او پوره پوره دې ته خدمت وکړو. او که چېرته موږ او تاسو په دین کې عزت ونه لټو، د دنیا په نورو اسبابو کې ولټو، والله بالله که موږ او تاسو عزت بنده کړو. نه په پیسو کې عزت شته. پیسې څومره ډېرې دي چا سره؟ جو بایډن سره. د جو بایډن څه شی ده؟ مردار بوی ترزي، پوستینه کواره یې نیولې ده، جړه سړي بچی خدا نه ده او بې ایمان هم پکې نشته. نو دغه رقم انسان ته چې عزت ملاویږي په دین باندې او عزت هم دا رقم ده. نو بل دې کې یو نقطه وایي دې ته د اشاره شوې ده چې که موږ تاسو ګورو د طالوت رحمه الله په لښکر کې داود علیه السلام ځوان هلک و که نه وړکی هلک و. د داود علیه السلام په لاس باندې الله جالوت دل کو جالوت الله مردار کړ وړکی هلک و. بلې د بدر واقعه راخیستې ده چې په بدر کې ابو جهل وڅوک ابو جهل خبیث علیه لعنت راولګېده.
د اسلام مقابله کوله د عفره دو زمنو معاذ او معاویز دا دوه راورګه د ابو جهل را خطا کړو او ذلیل کړو او مردار کړو او عبد الله ابن مسعود چې کشر صحابي هغه ور سر کټ کړ سبحان الله نو دې آیات کې وایي ته الله فرمایي تلک آیات الله نتلوها عليك بالحق وانك لمن المرسلين اے پیغمبر دا کوم واقعات چې موږ ته بیانو دغه واقعات محکم دي دا مضبوط واقعات دي ام دغه باندې عقیده برابر کا او ام دغه خبر وړ کې کېنه او ام دغه خلکو ته بیانوا الله په دا خبره پیغمبر ته ولي کوي ګوره تلک آیات نتلوها عليك زمير چاته راځي کړه نبی عليه السلام وړي وجدادا چې د نبی سم الله پرورش کوي او تربیت کوي چې نبی سم د الله دا خبره کوي ګوره چې ته په دین باندې عمل کې نو مخکنی حالات ته وګوري وګوره د موسی علیه السلام واقعیت وګوره وګوره د ابراهیم علیه السلام واقعیت وګوره وګوره د هود علیه السلام صالح علیه السلام شعیب علیه السلام زکریا علیه السلام موسی علیه السلام داود علیه السلام سلیمان علیه السلام دا واقعیت قرآن ولې ذکر کړي دا بعضې بېدینه لامذهبه اسلام چې ورنه ير ده اسلام عظمت ورته معلوم نه ده د قرآن پاور ورته معلوم نه ده هغه ته دا خبره کوي چې ابراهیم علیه السلام موسی علیه السلام هود علیه السلام شعیب علیه السلام و دا هغه زماني کیسې دي نه ورته تر مرګه پورې قرآن ناسخ کتاب ده تر قیامت پورې قرآن به قایمي په هر شي کې تغییر تبدیل راتلی شي په قرآن کې څو تغییر تبدیل تر قیامت پورې چې کوم کتاب مونږ ته خبر راکړی ده چې الله فرمایي د تاسو لپاره قیامت پورې د هدایت ذریعہ ده دې نه به هدایت اخلي په دې باندې به عمل کوي په دې به چې کوي نو په دې باندې به عمل کوي دا به نورو ته رسوي او دې نه به اخذ کوي د هدایت لپاره د دې په قوانینو به چلېږي دې کې چې کوم واقعات الله فرما ذکر کړي دا مې دې لپاره ذکر کړي چې تاسو هم دغه واقعاتو نه عبرت واخلئ او تاسو هم داسې غیرت پیدا کړئ ابو جهل کسان نه وسیو که نه الله اکبر دغه رقم ابو سفیان کسان راوسته که نه د احد په غزا کې دا رقم جالوتیانو کسان راوسته که نه فرعون 22 لکه لښکر ته راکړه څومره لښکر دا لښکر چا باره کې تیار کړی و د مسلمانانو مقابله کې د دین د بېخکندۍ باره کې نو دې پورې مې خبره درته کوله چې موږ او تاسو به خپل کتاب نه پرېږدو قرآن کې چې هره مسله ذکر ځکه الله خپله فرمایي چې دا تاسو باندې د لپاره بیانومه ای پیغمبره چې دغه کیسونو ته عبرت واخلئ او دا په زړه کې کښېنئ او دا دې باندې خپل عمل وکړي او دا نورو ته هم بیانوه چا ته بیانوه نو چې موږ او تاسو هڅې ته کړو له خیره د قرآن کیسې به ذکر کوو چې سورة یوسف کې دا رقم راځي په سوره کس جوړ کې کدو خلاص سورة هود کې دا رقم راځي په سورة بني اسرائیل کې دا رقم راځي کیسه ذکر کیږي کنه په سورة کهف کې واقع وګوره چا واقع وګوره د ذوالقرنین واقع وګوره د اصحاب الکهف واقع وګوره د موسی علیه السلام او د هغه د شاګرد د یوشع ابن نون واقع وګوره نو قرآن زموږ او تاسو لپاره الحمدلله داسې یو کتاب ده چې په ټولو سرمایو کې موږ تاسو لپاره اوچته سرمایه هغه څه ده قرآن تر مرګه پورې له خیر انشاءالله نو ځکه دې پورې دې نقطې ته اشاره کوله چې ابو جهل الله پاک د وړو ماشومانو الله څخه قتل کړ دا د الله قانون ده چې څنګه واړه ماشومان ځوانان لکه تاسو وانه او لکه ګیرې راغلي تنکي له خیره او دا پیډې ته تیار سي او دا جهاد ته تیار سي او دا استشهاد ته تیار سي دا بیا داسې انقلاب راولي خبرې چې امریکا بیا هلته ډارېږي چې ولا دغه دي ځوانان دا خو بیا تیار شو له خیره نو امریکا بیا هلته رپېږي خبرې نو تاسو همیشه د ځوانانو په لاس باندې الله انقلاب راوړي چا په لاس باندې تاسو چې کوم ځوانان دي دغه ځوانان چې په دې کوڅو کې بهایي ګوري خلک منې کوي چې بهایي به نه کوي شنه چادري به اغوندي غره ته به نه راوځي نن مې هلته کتې کوڅه کې روانې مې 3 دانې داسې حجاب یې اغوستی و ته به وایې که ځان یې بیخي لغړ کړی ده او یو قسم پر نخرو روانې وې نو دغسې بېدینه خلک به نو نه پرېږدي که په هر کې ګورو خدای دې کړي چې موږ جیل ته پیځو خدای دې کړي چې موږ پرې مړه کېږو دا خلک نور نه پرېږدو ختمه خبر ولې څه خبر ده ورته وطن دې منګه ده ملک دې منګه ده قرآن پکې حاکم ده امارت پکې حاکم ده او ته به د رنډیانو غوندې ګرځې ته به د موسسو غوندې ګرځې دا ورته در سره نه منو ختمه خبر دا شی مونږ نسو برداشت کوئ عملي به هم درو له خیره تیار ورته که له خیره څوک څوک تیار له خیره سبحان الله
تاسو مجاهدین چې کار تیار شي خبري دا ټول دنیا به الله اصلاح کی والله بل جباړن به الته ډاریږي ګوره خبري نو دې پورې خبره کوله چې موږ او تاسو به دین لپاره قرباني ورکو چې قرباني ورکو په دین باندې ځان پوهینو ګوره موږ تاسو به د هدایت ذریعہ سره د الله دین ده نو دې خبره ته اشاره پکې شوی و چې الله په غټ طاقتونه ماتي او را پرځي او دل کې په طاقت د ډېر کمزور خلکو باندې ځکه کارونه اصل کې ټول څوک کوي الله اس یو باندې جوړه چې موسی عليه السلام فرعون مثال بچي ختم کړه داود عليه السلام جالوت قتل کړ د عفرا زمون معاذ معاوز ابو جهل قتل کړ دا یو باندې جوړیږي کارونه ټول څوک کوي الله امریکا ته ماته چا ورکړه الله امارت غالي سي باندې شو کنه امارت چی شو امارت باندې شو مولایان باندې شو کاریان باندې شو ټول کار چا کړی الله موږ تاسو کاونه مو الله کې دا کومې خبرې چې موږ تاسو کوله خیره دا په افغانستان کې الله راولي راخه دا به الله حاکمي ان شاء الله او تاسو په موټو به راولي ګوره خبرې دا سوچ به نه کوو چې ولای موږ اوس نوې ګیره راغلې ده او موږ نوې ځوانان یو او موږ قاریان یو او ولا اوس اقرا قاعده شروع کړه نه د اقرا قاعده والا طالب چې کوم ده کنه جو بایدن او نیټو دا ټول مال راجمع کو دا ټول ځون هغه د اقرا قاعده طالب ډېر مشر ده مانه هغه نه یادو د مدرسې چې کوم ګټر د ګټر د ګټر چې کوم مردار یو بوزي شي وزي دغه مردار یو بده موږ د ګټر دا ټول نیټو راجمع کو دا غي بچي پاغه نه ورکو ګوره د موږ د مدرسې د چی شو به د ګټر مردار نجس وب ګوره خبري ته ورته کوم سوچ کې اورورا ارچا تخپل بچي موږ دغه بچي د مدرسه جمعات دعوت تبلیغ جهاد فی سبیل الله د قران درس قاری طالب مولا حافظ چنای دا چنای هونی دغه هغه دي موږ بدمعشان دي الحمدلله موږ او تاسو چې فدایان دي نو دې پر خبره تا کوله چې دې اټ کې دا خبره د الله اشاره ده مخکې څومره واقعیا ټول ذکر سو کده يهودو ذکر سو کنور ذکر نور الله فدا می تاسو د تربيت لپاره ذکر کړ او دا خو اول سپاره کې واقعیا ذکر سو دوه سپاره کې آفرین اول او دوه دوه سپاره سو سپارو کې دوه سپارو کې استل کر رسول الله ذکر درو سپاره ده نو دغه رقم په دې مخکې سپارو کې چې د قرآن مجید اول دوه سپاره دي په دې کې الله پاک هغه واقعیا ذکر چې دې باندې الله پاک موږ تاسو تربيت وکړو چې دلته اوس د سورۃ البقره آیات نمبر 201 پته تاسو مونږ تاسو دلته الله تعالی فرمایي مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة الله فرمایي مثال دا کسانو چې هغه مال لګي په لار د الله تعالی کې كمثل حبة پشان دی ودانه ده انبتت چراشنه کوي دغه ودانه 7 سنابل ووږي في كل سنبله پاری وږي کې چې دا 100 حبة سلسل دانی وي یو دانه چې وکړي هغه وږي راوخیږي نو شو کنه و اری وږي کې سلسلي نو و زر په سلسو کې وسو چنده 100 حبه يعني اری کې سلسلي نو والله تعالی يضاعف زیاتي او ډيري لمن دغه چا لپاره یشاء او چوغړي والله تعالی واسع پر عالم علم والاده الله پرشه الله پرشه باندې پوهه دلته د دې ادبار کوس قول و د چا بارک راځي لفظي باندې پوښښ کنه ایدیات بارک ذات قول راغلي دي ایدیات بارک علامه قرطبي رحمه الله دا خبره ذکر کوي روى ان هذا الايات نزلت في شان عثمان ابن عفان وعبد الرحمن ابن عوف وذلك الى اخر علامه قرطبي رحمه الله دا خبره ذکر کوي د دې ادبار بارک علامه قرطبي فرمای چې دغه آیات په شان د عثمان ابن عفان او د عبد الرحمن ابن عوف بارک نازل شوی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تبوک غزا ته کومه غزا ته نبی تبوک غزا ته چې کړل ته نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه ته ویلي چې الله ترغیب چې انفاق فی سبیل الله وکړي دا آیات ګورغه وخت نازل شوی دا چې کله تبوک غزا کومه غزا کیږي تبوک غزا مالک ستونه خوږي لکه جوش به چې کوم ورته کنه ستونه برابرۍ ځکه غټ مزل لکه ټول عمر لخير د قران درس دی ټول عمر تفسیر د لخيره ټول عمر مدرسه د لخيره ټول عمر لخير د قران حفظ ده او امامتي ده او کفارو سره جنگ ده او جهاد ده استشهادي ده دای موږ تاسو کار ده کنه خلاص ورته کار
الحمدلله مالک ستونه خوږي جوش بوج کوم ستونه بیا برابر شي کله بیګا ونه بیا ستونه کار پری نو دې پورې خبره ذکر کوله کار صاحبانو علماء کرامو حفاظ الله تعالی حفاظت کی الله امرات زون دلاره دا مونږ چې بچی کو پتا څه باندې بچی کو خبري ځکه تاسو مونږ وزیر اعظمان وای تاسو مونږ والیان وای تاسو مونږ ولسوالان وای تاسو مونږ د خارجي امور خلک وای تاسو مونږ د ارش مسؤلین وای کسان ارسما ایمنګ بچی پتا څه قائمه ده او تاسو بچی پچا قائمه عدل بدل لك نو دي آیت بارک دا قول میکو چې دغه آیت د چا بارک نازل شوی ده علامه قرطبي ویلي دي عثمان بن عفان نبی اسلام تبوک غزا ته روانو نبی صحابه ته ترغیب ورکړ چې الله تیار شي او دی الله د دین لپاره انفاق وکړي عبدالرحمن بن عوف راولګیدو سلور زره درهم راوړو څومره سلور زره درهم راوړو او نبی عليه السلام ته وکړه دا وخت یا رسول الله یا رسول الله و ما سره په کور کې 8000 درهم څومره درهم دي په منځ مې نیم کړو په منځ مې کړو سلور زره مې تا ته راوړو سلور زره باقي بچانو ورسو ته پرې خو نبی عليه السلام ورته دوه وکړي چې کوم دي په کور کې پریخي په کې د الله درته برکت واچي او دوی چیرته روان دا پیسې چې راواچولې د انفاق فی سبیل جهاد ترجه دونو منګو تاسو خو چې دنیا کې کله کو جوړو پیسې جمع کو قرضونه کو او یا واده کو او یا ځان ته گاډه اخلو یا ځان ته کالی کو دي شان ته پیسې قرض کو او دې کې پیسې لګو او صحابه پیسې په چې لګولې جهاد فی سبیل الله کې الله دې وته سبیل الله نو دې پورې مې خبره کوله چې عبدالرحمن ابن عوف خپل پیسې نیمه کړې او نبی عليه السلام تبوک غزا ته روانو نبی عليه السلام ته سلور زره درهم ورکړ دا وخت یا رسول الله عثمان ابن عفان ورته چې یا رسول الله څومره خرج تبوک غزا ته زی څومره مجاهدین چې هغه سره خرچه نه یو سوادي ور سره نه هغه ټول زور ته برابرومه الله اکبر نبی علیہ السلام ډېر غزوات کړی دي ډېر سریاګانې کړی دي نبی علیہ السلام په ټولو غزواتو کې چې زیات مجاهدین ورسره هغه تبوک په غزا کې ورسره نبی علیہ السلام سره ډېر زره مجاهدین ورسره ډېر زره مجاهدین ورسره او نیټو سره مقابله کوله دا غزا نیټو سره يهودو سره نصاراو سره صلیبیانو سره رومیانو سره مقابله کوله منګو تاسو نن سبا چې دا څو ګلان د کتابونو مجاهدین راغلي دي خلکو موږ باندې لوريږي وای دا طالبان کوم چې راغلي او دا څنګه راغلي او دا ولې راغلي دا دومره ټیر طالبانو ته وګوره او دا زور ته خپل کار کوه بابا دا ورته نر غوانته وسیږي لخيره دا بل د ټرین کېږي لخيره او په جاره په کوم ځای کې لخيره اسرائیل کې امریکا کې فرانس کې لندن کې کوپر باور زول خیر ان شاء الله دا روسیا باندې پریدو دا هندوان باندې پریدو دا چینایان باندې پریدو که پاکستان سره پاکستان کې هم کوله خیره خو په چا باندې وکړو په حکومت باندې خالي په عوام باندې نه ګوره نو نبی علیہ السلام تبوک غزا ته روان ده یو قول دا چې ډیر زره مجاهدین ورسره مشهور قول دا شاس قول دا چې اویا زره مجاهدین ورسره اویا زره مجاهدین نبی علیہ السلام سرور کائنات روان ده او اویا زره صحابه ځان سره تابعین او صحابه ځان سره روان کړی دي چې نبی اسلام وکړه ما د ټول صحابه دي په نبی اسلام ما نه وای دا او یا زره کسان نبی اسلام جنگ ته بوتل چیرته شاس قول مطابق نبی علیہ السلام خپل روان ده صدیق اکبر روان ده نور صحابه روان دي جهاد ته دي او تا کلار کور کې اړولې دي او کلار والا سکه بلا بس څنګه چلو کو ته پیغمبر نډيري پیغمبر خپل ځان قرباني ته ورکاو شهادت ته ورکاو خود اسلام هم ورسره اسلام نه قربانو او ته کله سر ساتي کله بچي ساتي کله پلار ساتي کله ولا څنګه چلو کو ولا د سې ورته ډېر بے غیرت نو افسوس دیتا په حال باندې غټ افسوس ده چې پیغمبر نن ته ځان ډېر خو غني پیغمبر خپل ځان قرباني او روان تبوک غزا ته صحابه روان صدیق اکبر روان کړه د علي او عثمان عمر عشره مبشره بدران دا ټول روان کړي السابقون الاولون ټول روان کړي دي او ته ځان غلې کې ته په کې سوچونه کې ته په کې فکرونه کې نو علامه قرطبي فرمایش دغه آیات چې دا په بعد عثمان ابن عفان او عبدالرحمن ابن عوف کې نازل شوی قول دا امامنا سیدنا امام ابن کثیر رحمه الله فرمای چې دغه چې کوم بره موږ ترجمه وکړه دا آیات دا چې نازل شوی قال مقحول دا خبره کوي یعنی به انفاق فی الجهاد من الرباط الخيل
علامه مقول دا خبره ذکر کوي ابن کثیر نقل کړی ده مقول دا چې دغه چې دا د جهاد فی سبیل الله بارک نازل شو چې بارک علامه ابن کثیر رحم الله دا خبر ذکر کوي چې د آیات عام د کتاب الله نه ده عام د کتاب الله نه ده علامه ابن کثیر فرمایي نن سبا څوک مال د الله په لار کې لګي ور پي الله یو په وسو چند ور کوي بیا الله تعالی فرمایي یضاعف لمن یشاء او دین هم زیات الله چاته ور کوي چې هغه څوک چې هغه د الله په دین کې چې جهاد باندې مال لګي نو دا قول امام ابن کثیر ذکر کړه د مقول رحمه الله نه هغه وایي چې دغه پیسې تاسو لرئ په دې باندې چې وکړئ رباط الخیل اسوره تیار کړئ و اعداد السلاح او اسلحه زیاته کړئ اسلحه جوړه کړئ ایټم جوړ کړئ راکټې جوړې کړئ فدایان جوړ کړئ بوشکې ډکولو طریقې ځکه بوشکه څنګه ډکېږي فدای څنګه کېږي بټر څنګه وایي داسې ویډیوګانې ګورئ داسې عملي کار زده کړئ ښه مجھے امارت ته ورځي راخه نمونه بلی کې کنه حفظ نه بعد راخه سوق ته دي خیره شری دورو کې ټول تیار دي ماشاءالله الله دې الله دې تاسو ټول قبول کړي الله دې موږ تاسو ټول قبول کړي ترڅو پر چې موږ تاسو jihad ونکو شری دوري ونکو جهادي دوري ونکو د کفار مقابله نو سکوي د کفار مقابله هغه وخت کېږي چې دغه تفاسیر وتکینو دغه علماء سره مرګرتیا وکړو دغه علماء خيو چپ لاسونه وګرځيګو او دې مخه ته څو خان راځي د سپر غوا د خپل سنو تر وباسو چې د خراسه رقیبه چې د مو تاسو سره معلومه کوړته ته ورته غشي ولا ته ورته مرمۍ را بادوا او ته ورته سنه ته پراخو ولا ورته ایما سنه او ته مرمۍ ورته د ایمان ده نو دا چې دا کامل دا ایمان چې چا کې د کس به الله ساتي ورخه چې رقیبان مخه ته راځي کنه او دا طالب جان مخه ته ورته چې ګوره سوک مخ باندې داسې نه خوږي هغه کو سوک راکې ته بیا تاسو شل سوک وهمه خو هغه ډز را باندې کو چې په ډز باندې ولګي خبر دورته ها چې په ډز ته ولګي مخ ته هم ته بیا الله شرمې هم کوو هغه مرمي ورته چې الله موږ ته لیکلي کنه هغه مرمي موږ په ژوند باندې نوځي او چې الله موږ ته نه لیکلي کنه چې ټول نیټو تاسو ور ودرېږي مرته ولا کو ته طرف ته موکي نو دې پورې خبره کوله چې ځان تیار کړي لخيره جهاد لپاره ځان تیار کړي شری درو لپاره ځان تیار کړي د فدای لپاره ځان تیار کړي لخيره د قران ذکر کول لپاره ځان تیار کړي لخيره د امامت لپاره ځان تیار کړي لخيره مدرسې به جوړول لخيره تبلیغ ته وزول لخيره اختر په دوه لخيره اختر په لسمه باندې وبخه د اختر په لسمه لخيره کونړ کې اجتماع دی تبلیغ زوب لخيره کړي ان شاء الله څوک تیار دي لخيره ماشاء الله مجاهدینو الله می حفاظت وکړه الله تاسو په عمر کې برکات واچي تاسو باندې ګوزه خوشاله مړي زیات الله غواړي تاسو له وجه الله ماته دا توفیق راکړ چې موږ د کمزوري خلک دا امر لګیږي يهودو ته چیلنج ورکړي نیټو ته چیلنج ورکړي او په تور لیست کې به نوم راځي ان شاء الله په کوم لیست کې الله رزق زر راوځي دا نوم په تور لیست کې سره خیر معاملې ختم شي چې کور د دنیا کې ورته موږ کسانګه کاری دا څه غف شپ نه ورته موږ ورته د امریکا تور لیست نه لري ګورورا ته کوم کوجا بودی یا ته کوم ځای ته ما کې نه جوړ شبرونه کاری سونه بیا پنځه شو دې پورې خبرو کوم مجاهدینو علماء کرامو حفاظو تاسو ګټل دا غره ها تاسو انده کې زمون وارثان وي تاسو ته باندې کې د الله دین پاتې کیږي لخيره تاسو به د قران خدمت کوئ لخيره خپل کلی کې لخيره خپل ولایتونو کې لخيره کوي به ان شاء الله صلاه توفیق درکې نو دې بارک ابن کثیر رحمه الله خبر ذکر کړه بل قول دې بارک دا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه الجهاد والحج هذا قول ذكر ابن عباس رحمه الله بل قول دام امام ابن كثير ذکر کړه علامه ابن كثير فرمای چې دغه چې کوم بر نازل شوی دا آیات عام ده عبد الله ابن عباس فرمای دا قول ده کنه مفسر القرآن ده حبر الامه ده عبد الله ابن عباس فرمای چې دغه چا بارک ده چې خپل مال په جهاد او په حج کې لګي په څه کې لګي هر چا چې خپل مال په جهاد کې ولګاو او په حج کې ولګاو بس دغه کسب الله یو په وسو چندنم زیاته ورکي سبحان الله جهاد کې مال لګول خیره کړه حج ته بزول خیره کړه څوک به مولي الله سبحان الله نو علامه ابن کثیر رحم الله فرمایي په خپل تفسیر کې ابن عباس کوځي چې دا مال لګول د کوم مال مراده دلته هغه مال مراده چې هغه په جهاد کې ولګيږي او په حج کې ولګي دا بل کول ښه بعض مفسرینو نور لارې مناقشه لري چې په نور شنو کې مال لکه علامه قرطبي رحم الله دا قول ذکر کوي
څلورم قول دار څوم قول دا قول نه مزه شو کنه اول قول د چاو قرطبي دوم قول د چاو بیا قرطبي دوه قولو دریم قول د ابن کثیر او څلورم قول د ابن کثیر چې هغه ابن عباس قولو بل خبر وره دا خبره چې دا دام قرطبي رحم الله ذکر کوي او اخر خبر البحر المحيط تفسیر واره ذکر کوي دا خبر ذکر کوي ابن کثیر وایي چې قرطبي دا خبره کوي د دوه دا مشترکه دا خبره کړه دا خبره دوی کوي چې دغه چکم دا هر څوک چې یو نیک کار کوي نو د تب صدقه ویل کی شي ویل کی صدقه خو اصل انفاق فی سبیل الله یو بل شته ویل کی انفاق فی سبیل الله ویل کی چې دا مال صرف په هغه چا باندې خرج سي چې دا وای د ځوان مقصد سره بدای څنګه دی الله دین حاکم سي څنګه کوپار دل سي فتنه ختم سي دجل ختم سي طاغوت ختم سي جمهوریت ختم سي او دی الله دین حاکم سي دا قول ابن کثیر او قرطبي دواړه کوي هغه چې انفاق فی سبیل الله مراد چې مال په کوم ولګي چې پاګه چا باندې مال ولګيږي چې هغه دی الله دین حاکمي دی الله دین نافذي دین انفاق فی سبیل الله مراد نو دغه رقم دا قول کړی دا امام قرطبي ابن کثیر ها دا خبر موسید هغه دا وای زمنن کڅوک لار جوړي چا یو لار جوړ کړه چا یو د وبو کوی جوړ کول چا یو غریب ته روډي ورکړه دا ښه کار ده چې خدا انفاق فی سبیل الله نه ده انفاق فی سبیل الله به کوم مالی چې پیسې پچی ولګي په جهاد ولګي دا قول دی اخري قول ووري دا قول چې دا البحر محيط ذکر کړی هغه فرمای چې وعندنا ها هنا دلته الجهاد تفسیر بحر محيط دا خبر دلته موږ په دې باندې مراد چې دا هغه الجهاد دی لاعلاء کلمه الله دې لپاره دی الله کلمه په دنیا باندې حاکم شي دی الله دین په دنیا باندې حاکم شي دا پیسې په مجاهدینو باندې ولګوا دا په فدایانو ولګوا دا د حماس مجاهدینو ته ورکا دا فلسطین ته ورولګا دا د القاعده مجاهدینو ته ورکا هغه علماء ته پیسې ورکا هغه علماء ته خپل بچیانو ورولګا چې هغه هر وخت وقيل المراد بسبيل الله ها هنا الجهاد خاصه البحر محيط دا خبر ذکر کوي چې دلته جهاد فی سبیل الله ورمشور مراد جهاد فی سبیل الله خاص مراد دا خبر هغه ذکر کوي الله دې موږ تاسو د عمل کو توفیق راکړي چې دله په الله خاطر یارو دغه رقم دلته بل فائدہ ذکر کړی دا علامه ابن کثیر رحمه الله دی اخر په خلاصه کې فائدہ وایدا وره چې دی آیات کې دا خبر د سوسو خپل مال په جهاد کې ولګي نو دی انسان الله پاک یو روپۍ چې ولګي نو په 200 چند ورګه سم چند چند می ولګي فیصدي می ولګي 200% سبحان الله دی الله په لار کې یو غنم دانه ورکول شي ورکول الله به 200 چند غنم دانه درکې روسه ذکر کوي چې دینه بم الله زیاته درکې خوشر د غنم دانه د جوار دانه یا دا رقم دا ډوډۍ ورکول یا غنم ورکول یا پیسې ورکول نقدي یا باروت ترول یا اسلحه برابرول مجاهدون ته اسلحه اخیستل نن سبا که څوک مو تاسو اسلحه اخلي چې اخلي اسلحه له الله دې اجر ورکړي دې د بالا یو پسو چند اجر ورکړي وسو چند نو که څوک مدرسې ته راتله دا خبره کوله چې څوک مکو ورته موږ راکټي واخلي د شکې واخلي باروت واخلي موږ دې څه نور کار چې سلام کار ده باروت سره د شو اسلحه ځان سره ګرځوي ښه اسلحه ډېره ښه پکاري استاد یاسر وصیت کړو مجاهدینو ته چې مجاهدینو تاسو به دې کار کوئ چې تاسو به ځان سره همیشه اسلحه ګرځوي چې ګرځوي اسلحه به همیشه ګرځوي او کوم مجاهد ځان سره اسلحه نه ګرځي او جوړ پکې نه نو دا بیا سه جهاد کې چټي بیا دا سره به تور نسی کوي نو دغه آیت باره کې نور کولم ډیر زیات دي خدای خلاصه ما تاسو ویلې دلته علامه رسول مولا د معاذ بن جبل رضی الله عنه هغه ذکر کوي غزا ذکر کوي چې کوم غزا ذکر معاذ بن جبل رضی الله عنه چې کوم مجاهدین په جهاد کې خپل مال خرج کو الله تعالی به داوود لپاره د خپل رحمت داسې خزانه یعنی پټه ساتل شوی خزانه د بندگانو دی بندگان ته ورکړي چې هغه خزانه د چا په علم کم نشته دا قول علامه علوسی پر روح المانی کې ذکر کړی دا او نسبت کړی دا معاذ بن جبل ته معاذ بن جبل فرمای چې کوم انسان خپل ورپي یا خپل مال یا خپل استعداد د الله
په دین کې او په جهاد کې ولګي. په څه کې ولګي؟ په جهاد کې چا چې د خپل مال ولګاو. نو دغسې معاذ بن جبل فرمایي چې د دې انسان الله د مال دومره قدر کوي چې د لپاره الله یو پټه خزانه ساتل شي ساتل ده، او داسې پټه خزانه ده چې دې خزانه بل هېڅوک هم خبر نه ده، یوازې الله ورنه خبر. څوک ورنه خبر ده؟ روح المانی دا خبره کړې ده. دې بل آیت ته راشئ، سورة البقره آیت نمبر 262. الله تعالی فرمایي الذين هغه کسان ينفقون اموالهم چې دوی خرچه کوي مال خپل فی سبیل الله په چشک. ګوره بیا د الله فی سبیل الله بیا ولې د علامه قرطبي کول مخکې ذکر کړی کنه چې فی سبیل الله مراد څه ده؟ جهاد مراد ده. دا د چا قولو؟ دا ورته موږ خبرې نه دي. ګوره ها که څومره اعتراض وکړي چې دا مورې ځان تفسیر کوي ورته راس وروره ته ورته د چا سره تفسیر کړی ته تلمون سره کېنه پوسي چې پته دې ولګي تفسیر به کړی وروره. لفظي معنی خو نه سبا خزم کوي څوک کوي لفظي معنی دې ذکر دا ولا لفظي معنی دا حضور دې ور کړی دا کښته خلق پوي کا خلق راي خادي پیغمبر وان دعوت وکا ای پیغمبر وان تبوک غزا ته نبی اعظم اویا زره صحابه روان کړی دي یا ډیر زره مشهور کو الله والا نبی اعظم غر جنگي روميانو سره تکرار کور کې ناس بیا بریتونم تا تور مې کړی دا کنه ورته الذين یعنی کوم کسان یعنی کسان ينفقون اموالهم چې دوی خرچه کوي خپل مالونه فی سبیل الله په لار د الله تعالی کې. فی سبیل الله مراد څه ده؟ جهاد. ثم بیا لا يتبعون دوی نور پسې کېږي ما هغه څه پسې انفقو دوی خرچه کړي مننا ولا اذى نزباده نه کوي او نه چاته تکلیف رسوي. د الله په لار کې د مال ولګاو مجاهدینو ته اسلحه واخیسته مجاهدینو ته باروت واخیسته مجاهدینو ته موټرسایکل واخیسته جهاد په وکي روس ودانو ته تا ته ما موټرسایکل واخیسته یا تا ته ما وظیفه را لګلو زه ته ورخصه ته موږ ته اوسه ده وظیفه ته را لګلو خو ثواب دی وګاړه شي دی وګاټه الله دې ثواب درک ختمه خبر. اسلحه دی واخیسته موږ ته ماشینه دی واخیسته ټماټر دی واخیسته او ټډی دی واخیسته اسلحه ونور زکول خلخه ټریننګ وکاو دا اسلحه دې موږ ته واخیسته ورته دا دې واخیسته او دا ځان سره ګرځوي ګورخه سوسو به ګرځي لخيار ومن الله توفيق الله توفيق درک مرسته دي خرابه مرسته چیرې راوړې چته نو دې پورې خبره کوله چې مجاهد سره چانټه خوان کوي مجاهد سره کونډه کونډه بریتونه خوان کوي مجاهد سره خسته خسته خوان کوي مجاهد سره اسلحه خوان کوي. نو دا بل ادم ذکر کو خلاصه دا ده چې کوم خلک د انفاق فی سبیل الله وکي فی سبیل الله مراد څه ده؟ جهاد په لار کې ما ولګي دین په کامیدلو کې. نو دغه څه کسانو بارکه او دوی بیا ازبادنه ونکي چاته تکلیف نه رسي. الله فرمایي لهم دوی لپاره اجرهم اجر دوی ده عند ربهم پنځه چا باندې الله دې متعال نصیب کی. ولا خوف عليهم نبير په دوی باندې ولا هم يحزنون بدوی غم جنسي نه بدا کسانو باندې یری او نه بدوی غم جنسي. یو قول دا د دې بارکه تفسیر قرطبی رحم الله دا قول کوي چې دغه آیات چې کوم ده د آیات هم د عثمان بن عفان او عبد الرحمن بن سموره د دوی باره کې راځي شوی چې باره کې ځکه مخکې موږ عبد الرحمن بن عوف ویل کنه دلته اوس بل قول دا چې دا د عبد الرحمن بن سموره باره کې راځي شوی. نو دغه رقم د عثمان بن عفان خبر ذکر کوي چې هغه سبحان الله زر دینار راوړ او بیا راوړ سبحان الله. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي د عثمان بن عفان بارکه چې دو اسلام باندې دومره مال لګو انفاق فی سبیل الله عثمان بن عفان دومره کړی دا چې عثمان ابن عفان وواري جنت په پیسو اخیسته ده سبحان الله. د مال په چیش کې لګاو همیشه په جهاد کې چې کوم نبی سم کسان دی چې جهاد ته عثمان بن عفان مال لګاو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې عثمان بن عفان د نبی اسلام دور ورغانې یو ورغله مړه شو بیا بل ورغله نبی د زنورین ملکی عثمان بن عفان زنورین ورته ځکه ملکی نبی اسلام دور ورغانې د په نکاح کې راغلی. نبی علیہ السلام فرمایي که زما بل لور وای کنه هغه مړه شو بل لور عثمان بن عفان ته په نکاح ورکوله د به همیشه په جهاد کې خپل مال لګاو په چیش کې خلک وای کنه چې والا عثمان بن عفان به دومره زړل په قبرستان کې چې اوخ کې په مخ راغلی ګره به لمده وه په قبرستان کې زړل خو په میدان کې بیا څه کو تر راوستله بیا به جهاد کو بیا به انفاق فی سبیل الله کو دا ورته څه توره کړې ده ټول عمر دې ورته پیسې جمع کړې دي کورونه دې جوړ کړي دي سب دغه شیان سره کوم ده بس.
نو نبی علیہ السلام فرمایي چې عثمان بن عفان چې دا دوه واري جنت په پیسو اخیسته ده. وقال قتاده د قتاده باره کې قول ده د البحر المحیط دا خبره ذکر کوي. دا وایي هغه خلک دي چې هغوی خپل ځان د جهاد دپاره وقف کړی وي او بیا غریبي او لوږه او تنده د جهاد نه بند کړی. پوه دا بحر المحیط دا خبره ذکر کوي. دا انسان ده چې جهاد ته راووته او د جهاد لپاره خپل ځان وقف کړ چې زه به نور یو کار نه کوم، صرف جهاد فی سبیل الله به کوم، د الله د دین د احکاماتو نافذول به کوم. له خیر او دا نه کېږي مګر په چی سره کېږي. نو دغه البحر المحیط دا خبره ذکر کوي چې دغه چا باره کې د قتاده قول ده. دا بله ادار ته دومره چې هغوی چې په جهاد کې دومره ځان وقف کړی چې غریب هم سي او خوراک او ستاک هم کم شي، خو دا بیا هم جهاد نه پرېږدي. الله دې موږ ته نصیب کړي. بل قول هغه ذکر جلالینو حسب انفسهم علی الجهاد. دا جلالین دا خبره ذکر کوي علامه سیوطي، جلالدین سیوطي او محلي دواړو د دوه باندې لیکلی ده تفسیر جلالینو. تفسیر د جلالین واضحات لاندې لیکلي دي چې دوی خپل ځان جهاد پر کلک نښلولی ده چې یې کړی ده بل کار یې دوی نشته. نو موږ له خیر د قطاده دا قول منو. موږ خپل ژوند چې لپاره خاص کړو چې لپاره لغر سبيلنا سبيلنا الجهاد الجهاد. الله دې توفیق راکړي. نو دا قول چې کوم قطاده کړی ده چې البحر المحیط او هغه ذکر کړی ده جلالینو، الله دې موږ عمل کې راولي چې موږ خپل ژوند چې پورې خاص کړو. الله دې موږ ته ټول ژوند د دین په خدمت کې استعمال کړي، خاص کر د دین خدمت بیا په جهاد فی سبیل الله سره کړي. درود شریف اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. یا الله مولا سمو له سمو ورده یا الله زموږ سرت او صورت کراوله، زموږ عمل کې راوله یا الله، موږ په دین باندې برابر کې یا الله، موږ په قرآن باندې برابر کې یا الله. یا الله مولا همیشه د مدرسې په خدمت کې ولګي یا الله، همیشه په جهاد کې استعمال کې یا الله. زموږ ټول افغانانو باندې ورحمېږي یا الله، د افغانستان حفاظت وکړي یا الله، بیا افغانستان کې قرآن حاکم کې یا الله، بیا د ټولو مسلمانو ملکونو حفاظت وکړي یا الله، د فلسطین حفاظت وکړي یا الله، د حماس د مجاهدینو حفاظت وکړي یا الله، د القاعده حفاظت وکړي یا الله، د فدایانو حفاظت وکړي یا الله، او خپل دین کې موږ ټول شهیدان کړي یا الله. همیشه دغه الفاظ نصیب کړي چې الله